بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې لومړی تاسو د تیروتنې احساس وکړئ، د هغې نه وروسته نصیحت وکړئ. ځینې خلک نورو ته دومره نصیحتونه کوي او یا هم مفتې مشورې ورکوي چې د اوریدونکي د خولې خوند خرابوي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې کله نصیحت یا مشوره د مشوره ورکوونکي یا نصیحت کوونکي د ذاتي مزاج پایله وي. د بیلګې په توګه چې ته کور ته د ډوډۍ لپاره ډیر خلک راوبلې، ښه میلمستیا دې تیاره کړې، دلته ستا یو ملګری چې په هر کار کې کار لري، په هر کار کې خبره کوي، هغه ووایي ډوډۍ خو هیڅ مزه ونه کړه، زموږ راتګ هسې بې ځایه و، موږ خو فکر کوو چې دا بلنه به یوه معیاري بلنه وي، دا میلمستیا به یوه معیاري میلمستیا وي، د دې به هر څه خوندور. د ملګري په دې منفي نظر سره به ته خامخا پوښتنه کوې چې ولې؟ هغه به بیا وایي چې تا خو د غوایي غوښه پخ کړې وه، بهتره دا وه چې تا د واړه مال او د پسونو غوښه پخ کړې وه. همدارنګه کم سلاد چې تا جوړ کړی و، دا سلاد هم صحیح نه و، بې خونده و. موږ یوازې د دې لپاره ډوډۍ وخوړله چې ته خفه نه شي، او ځینې نورو یوازې د ولږې له امله وخوړه، که نه ستا ډوډۍ د خوراک نه وه، په دې کې کوم خوند نه و. نو دا چې تا د ډوډۍ په تیارولو کې او د میلمستیا په برابرولو کې دومره خواري کړي وي او یو کس پکې داسې بې معنا خبرې وکړي، نو خامخا به دغه کس تا له پامه وغورځي او په هیڅ صورت کې به د هغه مشوره ونه منې، ځکه دا خبرې د هغه د ذاتي مزاج یا د خپل د رایې پایله ده. دې ته ورته هغه کس چې په جبري توګه خپل نظر په نورو مني او یا هم د نورو په ذاتي معاملاتو کې مداخله کوي، د دې وړ دی چې له پامه وغورځول شي. د داسې کس نظر یا نیوکه تل د هغه د ذاتي مزاج یا رایې پایله وي. هو، که کوم کس در څخه مشوره غواړي یا ستا رایه غواړي، نو په شوق سره مشوره او رایه ورکولی شي، خو دا مناسب نه ده چې ته هغه ته مشوره په داسې انداز کې ورکړي لکه هغه چې کومه غلطي کوي یا یې غلطي کړي وي. ډیر وخت داسې کیږي چې کوم کس ته مشوره ورکول کیږي یا ورته نصیحت کیږي، هغه ته د خپلې غلطي احساس نه وي، له دې امله د نصیحت کولو پر وخت باید له تاسو سره قوي او مستند دلایل موجود وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې د بنو مخزوم د قبیلې یوې ښځې د ورځنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره کاري سامان له خلکو اخیست. کوم سامان به چې د خلکو اخیستی و، هغه به یې کارولو او بیرته به یې نه ورکول. کله به چې خلکو ترې خپل اشیا وغوښتل، نو هغې به مطلق انکار وکړ. د ښځې تخریب او درغلي چې ډیره شوه، نو خلکو دغه معامله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندې کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د واقعې نه پوره خبر شه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې د دې ښځې لاس دې پرې کړی شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فیصله د ځینې خلکو خوښه نه شوه چې د یوې لویې قبیلې د یوې ښځې لاس دې پرې کړی شي. دوی د معاملې په اړه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي چې په معامله کې ورسره لږ تخفیف وکړي، خو هر کس به چې د خبرو کولو لپاره د محمد رسول الله په وړاندې حاضر شو، پرته له خبرو کولو به بیرته ستون شو. دوی په خپلو کې سره وویلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې
د دې خبرې کولو وس یوازې په اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما کې شته. هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیر ګران دی او بله دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آزاد کړي شوي غلام یعنی زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه زوی هم دی. اسامه بن زید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې لوی شوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورباندې لکه د زوی غوندې پام وکړ. خلکو له اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه سره په همدې اړه خبره وکړه. اسامه بن زید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وړاندې حاضر شو، سلام یې وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام ځواب ورکه او اسامه بن زید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې کېناست. له کېناستو وروسته اسامه رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړ چې دې غلې ښځې سره په دې پریکړه کې تخفیف وشي ځکه هغه د قریشو له مخورو څخه ده. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه کوشش کوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قائله کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو ته غوږ ایښه او ټولې خبرې په آرام سره واورېدې. کله چې د اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه خبرې خلاصې شو نو دا وخت له غصې څخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څیره په بله اوښتې وه، مخې سوره اوښتې. دا چې اسامه رضی الله تعالی عنه په خپلې غلطي پوه شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د همدغې غصې په حالت کې ورته ویلې اسامه آیا ته د الله د حدودو په اړه سفارش کوې؟ دې خبرې سره اسامه رضی الله تعالی عنه ته کاڼ وخوړ، پوه شو چې غلطي مې کړې. ویې ویلې ای د الله رسوله ما لپاره د بښنې دعا وکړه. کله چې شپه شوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبر ته پورته شه، د الله رب العزت د حمد او د ثنا له بیانولو وروسته یې وویل ای خلکو له تاسو څخه د وړاندینیو قومونو د هلاکت یو سبب دا هم و چې کله به په هغوی کې کم مخور کس غلا وکړه نو هغه به یې پرېښوده او کله به چې کم معمولی کس غلا وکړه یو غریب او بیچاره به غلا وکړه نو په هغه به یې حد جاري کوه. قسم په هغه ذات چې زما ځان په لاس کې دی که فاطمې بنت محمد صلی الله علیه وسلم غلا کړې وی نو ما به لاس پرې کړی وی. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امر د هغې ښځې لاس پرې شو. وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لومړي سر کې اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه ته د هغه د غلطي احساس ورکوي چې ته د الله رب العزت په حدودو کې سفارش مه کوه. وروسته د هغه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره ورته کوي چې د مخکینیو قومونو د هلاکت د اسبابو نه یو سبب دا و چې کله به مخورو او مشرانو غلا وکړه د هغو به لاس نه پرې کېده او کله به کم فقیر او بیچاره چې غلا وکړه په هغه باندې به حد جاري کېده لکه اوس چې زموږ په ټولنه کې همدا سلسله جاري ده. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما فرمای چې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهینه قبیلې ته ولیږلو، هغو سره مو مبارزه شروع شوه، موږ هغوی ته ماته ورکړه او هغوی مو تعقیب کړل. د هغوی له ډلې څخه یو تن زما او د یو انصاري صحابي د تورې لاندې راغی. څنګه چې پرې موږ توره پورته کړه هغه ویلې لا اله الا الله. دې سره هغه انصاري خپله توره ښکته کړه، خو ما فکر وکړ چې هغه زما د تورې له امله کلمه وویله، توره مې ښکته نه کړه بلکې خپله توره مې په هغه راخلاصه کړه او هغه مې وواژه. زما په زړه کې د هغه په اړه اندېښنه وه. ما د دې پیښې یادونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې وکړه. کله مې چې د دې پیښې یادونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وړاندې وکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حیرت سره پوښتنه وکړه، هغه د لا اله الا الله کلمه وویله او تا وواژه؟ اسامه بن زید وایي ما وویلې هغه دا کلمه د زړه نه ده ویلې بلکې د تورې له ویرې ویلې لا اله الا الله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله خبره بیا تکرار کړه، هغه لا اله الا الله ویل او تا وواژه. بیا یې ویلې تا د هغه سینه ولې څیرې نه کړه او ولې د هغه زړه ونه لید چې هغه رښتیا وایي او که د تورې له ویرې نه دروغ وایي؟
دا وخت اسامه رضی الله تعالی عنه غلی ولاړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وپوښت اسامه تا یو سړی وواژه په داسې حال کې چې هغه لا اله الا الله کلمه ویلې وه د قیامت په ورځ به لا اله الا الله سره څه کوي اسامه رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره بیا ځلې کوله تر دې چې ما داسې ارمان وکړه کاشکې چې زه له دې ورځې وړاندې مسلمان وګورئ قدرمنو اوریدونکو رسول الله صلی الله علیه وسلم په تدریجي ډول سره اسامه رضی الله تعالی عنه ته د خپلې غلطي احساس ورکوي او بیا ورته نصیحت کوي هغه کسان چې غلطیانې کوي په لومړي سر کې تاسو هغوی ته د هغوی د غلطي احساس ورکړئ هغوی په دې پوه کړئ چې دوی غلطه کړې د هغه نه وروسته تاسو ورته نصیحت وکړئ همدارنګه د مسند احمد حدیث ده یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکو صحابه و کرامو سره په مجلس کې ناست و یو ځوان جماعت ته راننوت یو خوا او بله خوا یې لیدل لکه د یو چا په لټه کې چې هغه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولید نو د هغه خوا ته راغی داسې توقع کېده چې هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې کینی او د هغه خبرو ته به غوږ کېږدي خو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولیدل او په جرأت سره یې ویلې ای د الله رسوله ما ته د زنا کولو اجازه راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځوان ته ولیدل او په اطمینان سره یې ویلې آیا ته د خپلې مور لپاره دا کار خوښوې هغه ویلې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل همدغه رنګ خلک هم د خپلو میندو لپاره دا کار نه خوښوي بیا یې ترې پوښتنه وکړه آیا ته دغه کار د خپلې خور لپاره خوښوې ځوان ځواب ورکه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دغه راز خلک هم خپلو خویندو لپاره دا کار نه خوښوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پوښتنه وکړه آیا ته دغه کار یعنی زنا خپلې ترور لپاره خوښوي ځوان دا ځل هم په نه سره ځواب ورکړ د ښه پوهاوي لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل نو خلکو لپاره هم هغه څه خوښوه چې ځان لپاره یې خوښوي او خلکو لپاره هغه څه ناخوښه ګڼه چې خپله یې نه خوښوي نوی ځوان پوه شه چې دا به غلطه و رسول الله یې د غلطي احساس ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویلې ای د الله رسوله دعا وکړه چې زما زړه پاک کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوي ځوان په سینه لاس کیښود او دعا یې وکړه اللهم اهد قلبه واغفر ذنبه وحسن فرجه ای الله د ده زړه ته هدایت وکړه د ده ګناه وبخه او د ده د شرمګاه ساتنه وکړه نوي ځوان داسې خبرې کولې او له جوماته ووت والله چې زه د رسول الله خواته راغلم نو سوګند په الله چې ماته د دنیا یو کار هم له زنا څخه خوښ نه و او اوس مې دا حال دی چې د دنیا یو کار مې هم له زنا څخه ډیر بد نه راځي ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اول هغه ته د هغه د غلطي احساس ورکه وروسته یې ورته نصیحت وکړه چې د رسول الله نصیحت د هغه په زړه کې کښېناست که موږ او تاسو هم د همدغو شیوو نه کار واخلو له کومو شیوو نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کار اخیستی په خپل نصیحت او په خپل دعوت کې به کامیابه یو او که داسې نه وي نو ناکامي بیا خامخا ده نور به مو اورو قدرمنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې ته به د تل لپاره د خلکو په ملامته کولو باندې لاس نه پورته کوي ځینې خلک داسې ګمان کوي دا چې زه د نورو خلکو هغه غلطي چې د زربین پرته نه تر سترګو کیږي هغو ته ورښکاره کوم هغوی پرې رټم هغوی پرې ملامته کوم زه به هغو ته ډیر ګران شم په هغو به مې دبدبه لوړه شي او زما په لیدو به هغوی تاثیر لاندې راځي په داسې حال کې چې داسې کول غوره کار نه دی خلک ملامته کول پوهه نه ده بلکې د حکمت غوښتنه دا ده چې د خپلې وسې د پای تر درجې پورې باید د خلکو له ملامته کولو او د غلطي له امله هغو ته د پیغورونو ورکولو څخه ډډه وکړی شي او د دوی د اصلاح په برخه کې له داسې کړنلارې څخه کار واخیستلی شي چې زخمونو ته د مالګې پر ځای د ملهمو کار وکړي د ژوند په ځینې معاملو کې او په خاصه توګه د دنیوي مال او متاع او د ذاتي حقوقو په برخه کې کله کله سره له دې چې انسان ښه خبر وي باید ځان ناخبره ونیسي
شاعر وایي ناخبره انسان د یو قوم سردار نه وي لیس الغبی بسید فی قومه بلکې د دوی د قوم سردار د ناخبري هڅې کوي لکن سید قومه المتغابی. دا لومړی خبره ده. دوهمه خبره دا ده تر کومې چې شونې وي باید د لارې پر سر د نصیحت کولو څخه ډډه وکړی شي. هر څوک د لارې په سر له لاسه مه نیسه، هغه ته نصیحت مه کوه. یو شاعر د دې انساني جذبې انځور په زړه پور انداز کې اخیستی دی. هغه وایي ما ته ځان ته نصیحت وکړه او په ډک محفل کې له نصیحت کولو نه ډډه وکړه. د خلکو په منځ کې نصیحت کول د رټلو یوه بڼه ده چې اورېدل یې زه نه خوښوم. شاعر که ته د خلکو اصلاح کول غواړي نو عام انداز غوره کړه. بیا هم ځینې خلک ولې داسې کوي چې د خلکو په منځ کې هغه ته وایي چې ته په دې نسخه باندې عمل وکړه. یاد ولرئ د ملامتولو اثر او زور دومره دی لکه په درو باندې چې سړی ووهي. ډېر داسې خلک شته چې خلک ترې یوازې په دې خبره متنفره کیږي چې په هره خبره کې خبره را وباسي او بل پرې ملامتوي. ځان لوړ بولي او بل که هر څومره ښه خبره کوي ورته وایي چې په دې خبره کې ته ملامت یې. داسې مه کوه. دوی تل د ملامتي دوره په لاس کې اخیستې او په ځای او بې ځایه پرې خلک وهي ځکه خو د خلکو له نظرونو څخه پریوتي دي. دا تجربې ثابته کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې ټولو خبرو ډېر خیال سات. کله چې مسلمانان له خیبر څخه بیرته راستنېدل نو د لارې د اوږدوالي له امله ډېر سخت ستړي شول. چې شپه شوه نو د آرام لپاره په یو ځای کې پړاو واچو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې د سهار خیال به څوک وساتي؟ کیدای شي چې موږ ویده پاتې شو. بلال حبشي رضی الله تعالی عنه ویلې ای د الله رسوله زه به د سهار خیال وساتم. رسول الله صلی الله علیه وسلم څملاست او ویده شه. صحابه کرام هم ویده شو. بلال رضی الله تعالی عنه په لمانځه ودرېد تر څو ویده نشي. دا چې سفر له وړاندې دوی ډېر سخت ستړي کړي ول نو د ستړیا له امله یو اوږده ډډه ووهله او د سهار په انتظار کې په ناسته ناسته سترګې ورغلې ویده شو. حضرت بلال هم ویده شو. ټول خلک دې اوږد سفر ډېر سخت ستړي کړي ول ښه په خوند سره ویده ول. شپه تېره شوه، سهار رڼایي ولګېدله، څوک را بیدار نه شو. آخر د لمر تودوالي خلک را بیدار کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم را بیدار شو او نور هم را بیدار کړل. خلکو چې لمر ولید نو خفه شو. هر چا بلال رضی الله تعالی عنه ملامته کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنه ته مخاطب شو او ویې ویلې بلاله تا له موږ سره څه وکړه؟ بلال رضی الله تعالی عنه مختصر خو سم ځواب ورکړ. ویې ویلې ای د الله رسوله زه همغه څه ونیولم چې تاسو یې نیولي وي. تاسې خوب نیولی وی زم خوب ونیولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ویل سمه خبره دې وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خلکو اضطراب ولید نو ویې ویل بار کړئ. خلکو کاروان بار که او روان شو. لږ مزل یې چې وکړ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم سورلۍ ودروله، راکوز شه، خلک هم راکوز شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس وکړه، خلکو هم اودس وکړه. بیا یې صحابه و کرامو ته د سهار لمونځ وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سلام وګرځوه خلکو ته یې وویلې چې تاسو نه لمونځ له یاده ووځي کله چې در یاد شو ادا یې کړئ. کله چې ستاسو نه لمونځ له یاده ووځي نو کله چې در یاد شو ادا یې کړئ. سبحان الله. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړنلاره څومره له پوهې او حکمت څخه ډکه وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ذات او کړنلارې د وخت قائدینو ته د لارې مشعل دی. هغه له نورو څخه په مکمله توګه جدا و. داسې نه و لکه د نن سبا قائدین چې د لعنت، ملامت او کنځلو جنډۍ تل د ماتحتو په سر باندې رپیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځان د نورو په ځایونو کې ځای کوه او د هغوی له ذهنونو څخه به فکر کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعامل به له جسمونو څخه وړاندې له زړونو سره و. هغه پوهېده چې انسان ماشین نه بلکې انسان دی. نو که موږ او تاسو هم تل لپاره د بل چا په ملامتیا باندې لاس پورته نه کړو او په عام محضر کې هغه ونه رټو
بلکې په لومړي سر کې هغه ته د غلطي احساس ورکړو چې هغه پوه شي چې ما غلطي کړې ده او وروسته هغه ته په نرمه طریقه باندې نصیحت وکړو نو په دې کې شک نشته چې هغه به زموږ خبره ومني او زموږ خبره به د هغه په زړه کې پرېوځي او که موږ د هغوی د غلطي احساس لا کړی نه وي او هغو ته مو نصیحت شروع کړی وي یا په عام مجلس کې هغه ملامتوو او هغه رټو نو د دې پر ځای چې زموږ خبره په هغه اثر وکړي او د هغه په زړه کې ځای ونیسي هغه لا هم زموږ نه متنفره کیږي الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ